د 2023 کال د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې یو نوی بدلون. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشهور او پیاوړی توپ اچوونکی راشد خان د کرکټ شل اوریزو سیالیو لوبډلمشر وټاکل شو. کرکټ بورډ په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې د نوموړي د ټاکل کېدو خبرداری ورکړی. د راشد خان وړاندې محمد نبي په شل اوریزو سیالیو کې د افغان ملي لوبډلې مشري کوله، خو په استرالیا کې له نړیوال جام وروسته یې له کپتانۍ استعفا ورکړه. د کرکټ بورډ په خبرپاڼه کې د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف داسې وایي: راشد خان د افغانستان په کرکټ کې یو ستر نوم دی او له دې وروسته به ورسپارل شوی مسؤلیت په ښه شان ادا کړي. راشد خان بیا دغه نوی مسؤلیت د ځان لپاره یو ویاړ بللی او ویلي دي چې لوبډلمشري یو ستر مسؤلیت دی. هیله من یم چې د هیواد ویاړونو راوړلو په موخه به لا ډیر زیار وباسو او ملت ته به لا زیاتې خوشحالۍ راوړو. دا و تاسو ته لنډ جزئیات، تر بیا ښې چارې.